د ننګرهار قبایلو ریاست کې له 22 ولسوالیو راغلي دي قومي مشرانو علماو وروسته له هغې چې د تېرې سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته د سفر پر مهال د داعش ډلې د تسلیم شویو میرمنو او ماشومانو د برخلیک په اړه پریکړه د دې ولایت ولس ته وسپارله. نو ورسره جوخت د دې ولایت یو شمېر قومي مشرانو علماو د یوې جرګې په ترڅ کې خپله پریکړه په ډاګه کړه. د قومي مشرانو او علماو غوښتنه د هغه تسلیم شوو د عایشیانو د ښځو او ماشومانو په هکله د قبایلي مشرانو او علما کرامو غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره جرګه جلال آباد ته راولېږي تر څو د اسیرو په هکله سره ورسره جرګه شو. دیني عالم حبیب الله جلال آبادي او قومي مشرانو په شوي پریکړه لیک خوښي وښوده او پر وینا یې چې تسلیم شوي میرمنې او ماشومان د اسلامي، افغاني او پښتني دود له مخې خپلو خپلوانو ته باید د تضمین په صورت کې وسپارل شي. مخورو علماو همدارس د ولایتي ادارې او د قبایلو وزارت څخه هم وغوښتل چې د قبایلي او ننګرهاري مشرانو ګډه جرګه ژر تر ژره جوړه او له مخې د یادو میرمنو او ماشومانو د سپارلو په اړه خبرې اترې وشي. او خلک ته وایي چې راشئ د خپل زنانه او ماشومان چې دلته په هر طرف راغلي دي، په هر قانوني یا غیر قانوني راغلي دي، راشئ خپل زنانه په عزت او عصمت سره ځان ته تسلیم کړي. تاسو ته معلومات چې په ننګرهار کې څونه ظلم شوی د دغه خلکو د لاسه او څونه خلک ځورولي، باوجود هم د ننګرهار خلک مسلمانان او پښتانه دي دا ترحم یې وکړو، خپل دولت ته یې ویلې چې دا بندیان باید په درندښت ورته وسپارل شي. د هغو نه زموږ تقاضا دا ده چې راشي خپل دغه بندیان تسلیم کی او آینده دپاره موږ سره تعهد وکړي چې بیا موږ سره دغه نه خرابۍ او دغه نه هغه ونه کړي لکه دا کړي چې دي. په ورته مهال د شینوارو ولسوالۍ قومي مشر ملک عثمان شینواري بیا په تیر کې د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو ترڅنګ په اچین ولسوالۍ کې د دې ډلې د ترسره شویو ظلمونو یاد او خواشیني وښودله چې په یاده ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو ترسره کړي وو او ویل چې مجرمین نه د بخښلو او نه د سپارلو دي. د شاډل په بازار کې د پچیر د عزیزانو نه چې کله د پچیر نه بندیان بوتله څه بر مامون په دره کې حلال کړي. یو کس د شاډل بازار کې چې هغه د پچیرو او په لاس کې د ولچکې ورته پرتې وي داسې، او کله دا د څټو مخه حلالو او د انسان دی که نه چې کله یې حلالو نو دا ولچکې په لاس کې ګوره اوچته ماتې شوې وي. یعنې ولچکې چې کله دا حلالو ولچکې ماتې شوې وي. تاسو دې ته یو انساني کرامت یې کړي دا دومره معتبر شهید و. د معلوماتو په اساس په وروستیو څو اونیو کې شاوخوا 200 تنه د داعش له لیکو امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي، چې په دې شمېر کې د نورو بهرنیو هیوادونو ترڅنګ زیاته برخه د قبایلي سیمو ورکزیو جنسي اوسیدونکي دي.